اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مدرس کنټرول پینل کې او تیر ځل متنه یوزر اکاونټس تیوري ویلې و نن راځو یوزر اکاونټس پریکټیکل ترازو چې یوزر اکاونټس نمبر شي کله چې یوزر اکاونټ باندې تاسو ډبل کلیک کوئ دغه شی مینیو درته راځي په دې کې به لومړی شروع لري چې څه وکړو چې چینج یور اکاونټ نیم چینج یور اکاونټ نیم معنا دا څه دی چې تاسو د اکاونټ نوم څنګه کوي بدل کوي وس فور ایگزامپل نوم یې دغه موږ ورته ورکړی زه غواړم چې د اکاونټ نوم بدل کړم نو زه راځم چینج اکاونټ نیم ته دلته ورته نوم لیکم چې نوی نوم څه شی دی فور ایگزامپل ورته لیکم چې خان جان صحیح شو دا مې نوی نوم ورته ولیکل دلته راځم چینج نیم باندې کلیک کوم نو ګورئ هغه نوم یې څنګه شو را سره بدل شو که چیرته تاسو به بدلوئ نو راشي چینج نیم باندې کلیک کوئ دا څه نه دی چې خپل مقدار لري صحیح شو چې دومره دی ورته څنګه شي دومره وخت کې دا بدل شي نه بس تاسو راځي یو ځل یو ورته ورکوئ بل ځل بل ورته ورکوئ صحیح چې سره کوم نوم تاسو دلته خوښ وي اما نوم تاسو څنګه کولای شي ورکولای شي چینج باندې کلیک وګورئ نو بیرته بدل شو صحیح د دې نو وروسته موږ سره چینج ور اکاونټ ټیب دی موږ سره موږ یو خبره داسې کړې وکنه چې موږ سره اکاونټونه مو په ډیر ډولونو ویلي ول خو دلته بیا په دوه ډول راځي یو ایڈمنسټریټر دی یو سټانډرډ دی ایڈمنسټریټر مو ویلو چې دا هغه اکاونټ دی چې په کمپیوټر باندې پوره واک او صلاحیت لري معنا دا ده چې چیرته یو څه ډیلیټ کوي تغیرات راولي کمپیوټر کې هر څه کولی شي بس دا د کمپیوټر دی سټانډرډ بیا داسې ډول باندې وی کنه چې تاسو مثلا دغه د ایڈمنسټریټر نه لاندې د رتبه لاندې ده سیرا دومره ډیر واک ده نه چلیږي کله چې تاسو یو څه غواړئ چې ډیلیټ کړئ ډیلیټیشن هم کولی شي خو ډیر په کومو ځایونو کې مثلا یوزر اکاونټ جوړول غواړئ یا نور داسې ایډوانس کوم څه تغیرات چې هغه تاسو راوستل غواړئ نو هغه بیا د دې څخه نه کیږي صحیح را هغه بیا سټانډرډ اکاونټ کې نه کیږي هغه بیا تاسو ایڈمنسټریټر به ورته انتخابوي صحیح را که چېرته تاسو وایئ چې دغه اکاونټ اوس یو کس وایي چې ایڈمنسټریټر ته 15 نفر هم کولی شي چې په دې کمپیوټر کې ځان ته ایڈمنسټریټر وټاکي صحیح را لکه مثلا دې کې ما شپږ دا د 10 نفرو کمپیوټر دی زه پکې وایم دغه 15 نفر داسې دي که نه چې دوی پوه دي دوی باید پکې وکولی شي چې تغیرات هر رقم تغیرات پکې راوړل شي صحیح ده نو دوی به پکې بیا ایڈمنسټریټر ته فقط د دې د اکاونټ ټیب ته راځه ایڈمنسټریټر انتخابوه صحیح ده نو ګوره دا موږ سره شی شو ایڈمنسټریټر دی موږ سره صحیح ده که چېرته تاسو دا سټانډرډ ته بدلول غواړئ نو راشئ سټانډرډ باندې کلیک وکړئ دا به چینج اکاونټ ټیب شي صحیح شو دې باندې پوه شوئ څو ایڈمنسټریټر ټاکلی شو څومره چې موږ غواړو مشکل نشته د دې ځای نه ورته هغه ټیب بدلولی شو صحیح ده د دې نه وروسته که چېرته زه راشم منیج انادر اکاونټ دلته ډبل کلیک کوم په دې کې ګوره موږ سره هغه اکاونټونه ښیي چې اوس فلحال په دې کمپیوټر کې را سره موجوده دي صحیح ده وایي یو دغه اکاونټ دی یو موږ سره ایڈمنسټریټر دا هم یو بل یو اکاونټ چې دا بلټن اکاونټ دی موږ ورته ویلي ورکنه کمپیوټر چې خپله ما ته راکړی دی هغه دغه اکاونټ دی خو ما بیا جوړ کړی دغه اکاونټ دی او دغه اکاونټ ډول ما ایڈمنسټریټر راوړی دغه اکاونټ چې دی ته پوره واک صلاحیت ورکړه لکه د ایڈمنسټریټر چې دی اوس که چېرته تاسو اوس غواړئ یو بل اکاونټ جوړ کړئ د کمپیوټر کې اوس یو کس درته وایي چې دا یو کمپیوټر دی یو ورور دی وایي چې زه هم پکې غواړم اکاونټ جوړ کړم نو راشه منیج انادر اکاونټ ته راشه دلته چېرته راشه ایډ نیو یوزر ان پی سي سیټینګ ته راشه دلته راغلی دی که نه دلته وګور ادر یوزر دلته چې لیکلی وایي ایډ سم ون ایلس ټو دس پی سي دې باندې به کلیک وکړي کله مو چې دې باندې کلیک کوئ یوزر نیم ته به درته راشي ته چا لپاره غواړئ چې یو اکاونټ جوړ کړئ زه غواړم د جان لپاره جوړ کړم ښه که چېرته دې ځای نه نیکسټ کې ګورئ در سره یو جان په نوم اکاونټ جوړ شو خو ده باندې نه پاسورډ شته دی یو څه هم په نشته دا موږ څنګه باندې ونډوز ایل تاسو ووایئ چې لاک سکرین ته لاړ شي آیا د جان په نوم کوم اکاونټ جوړ شوی دی یس دې ته کلیک وکړه بس فقط ورشه ورته خو زه اوس ځکه نه ورځم چې ویډیو زموږ خرابوي ښه صحیح ده نو دا موږ سره څنګه شو یو اکاونټ جوړ شو که چېرته تاسو غواړئ چې اکاونټ هم جوړ کړئ او پاسورډ هم پرې ولګوئ نو راشئ یوزرز ته منیج انادر اکاونټ ته راشئ دلته راشئ ایډ نیو یوزر ان پی سي سیټینګ ته راشئ دې نه وروسته ایډ سم ون ایلس ټو پی سي ته راشئ دلته کلیک وکړئ دلته چا لپاره جوړوم خان دپاره جوړوم چا لپاره خان دپاره میک اټ سکیور دلته پاسورډ ورته ورکوم فار ایگزامپل خان مې ورته پاسورډ ورکړ دا پاسورډ ری انټر دوباره ورته راځه انټر کوم خان نو دا پاسورډ ما څنګه کړ ورته کنفرم کړ که نه کله چې زه دا ورته ورکړم ما د دې نه وروسته موږ سره ګایز شی کوي د دې نه وروسته موږ سره وایي ان کیس یو فورګیټ یور پاسورډ ګورئ کمپیوټر ډېر داسې ژور فکر کړی دغه اکاونټ تاسو جوړ کړ وایي په داسې شاید دغه پاسورډ تاسو نه هیر شو بیا څه شی کوي زه دلته وایي دلته یو 3 پوښتنې درنه کوم دا ماته اوس راکړه که چېرته درنه پاسورډ هیرو بیا دغه 3 پوښتنې درنه کوم که دغه 3 پوښتنې چې اوس راکړه ما راکړی همدغسې جواب یې په هماغه وخت کې راته وویلې نو زه به بیا هم درته د اکاونټ خلاص کړم
کنه نو بس اکاونټ دی لاړ پښتنه څه ډول باندې وای what was your first pet name say sure what was the name of the city where you were born what was your childhood nickname what was the name of the city where your parents met what was the first name of your oldest cousin or what is the name of the first school you attended say دا د دې لپاره څنګه دا معلومات زه ته مراشه دته د دې نوم شو زه ټول نومونه انداز خان فور ایگزامپل تر کومه چې خان نو به ورکو ځکه چې first pet name دی کنه اهلی حیوان نوم څه شو زوردم کیت وشول سیدا دویمه پښتنه خو ځاتره افغانان چې یو فقط یو ټول بس یو شو ټاکی دام کیت او دلته بل پښتنم کیت چې را درې پښتنه رانه کوي کنه نو بس زه فقط کیت ورته لیکم سیدا و دې اړي پښتنه ته تاسو جواب په لیکل شي دي ځنه نیکسټ کې نو دا موږ سره شو د خان په نوم یو اکاونټ را سره جوړ شوی دی یس او دا به څنګه وي پاسورډ به پی لګیدلې وي پاسورډ به پی وي مشکل خو نشته دي ځنه دی باندې پوه شئ نو دا که چیرته تاسو به دلته ډبل کلیک کړئ کنه راشي دې ځنه هم دا ما کوم نوې اکاونټ چې جوړ کړی دی چینج اکاونټ نیم دا اکاونټ نوم د دې ځنه بدلولای شي کریټ پاسورډ جوړوي یا چینج پاسورډ بدلوي چینج اکاونټ بدلوي ډیلیټ اکاونټ یې نه بیت ډیلیټ کولای شي چې سره څنګه شي ټول د فایلونو سره څنګه شي ختم شي و دا خان په نوم نه لازم غواړم چې بیت ډیلیټ کما نو ډبل کلیک ډیلیټ دا اکاونټ راشه ډیلیټ فایلز او دلته ډیلیټ کړه سره تاسو لګ راشه اوس چې کې اوس به وي نشته ځکه چې څنګه مو کړه ختم کړه که چیرته تاسو هغه ته داخلي دل غواړئ فقط دې باندې ډبل کلیک دلته وکړئ بس سیده در سره راځي چې شو لاګین باندې وکړئ دې باندې پوه شئ ها نو دا موږ سره تاسو و داسې زده کړل چې څنګه یو اکاونټ جوړ کړو زمو کړ کنه سیدا د دې نو وروسته چینج یور اکاونټ کنټرول سیټینګ دا کنټرول سیټینګ چې دلته څومره کنټرولینګ دی دا بلري دا هم تاسو څنګه کولای شئ تغیرولای شئ په دې باندې مشکل چا سره شته خدای وروسته برا شو کنه یو طریقه هم دلته راشي ویل چې د دې ځای یو اکاونټ جوړولای شو بل طریقه دا اکاونټ جوړولو چې دا دلته راشي د سپیسی دا کنه دی باندې یو رائټ کلیک وکړئ کوم کلیک رائټ کلیک او چیرته راشي منیج تراشي منیج تراغله لیکنه د دې نورو چیرته راشي لوکل یوزرز ان گروپس تراشي دلته راغله لیکنه د دې نورو چیرته راشي یوزرز تراشي اوس چې وکي د خالص کې ودرېږي راتو کې دلته چې وکي نیو یوزر نو یوزر چار پر اکاونټ جوړي یوزر نیم جوړته مې چې د جان د پاره جوړم فول نیم چې ډیسکرپشن کوم وضاحت ورکړي نه بس فقط جان نوم شو خا پاسورډ کوم پاسورډ ورته لګي یا جان کوم پاسورډ ورکوم کنفرم پاسورډ دوباره ورته ورکوم دا لاندې طریقه خبر چې دی و یوزر مست چینج پاسورډ ایت نیکسټ لاګ آن یوزر مست چینج پاسورډ نیکسټ لاګ آن څه کار کوي دا یوزر یو ځل داخل شو کنه دا څنګه شو یو ځل داخل شو چې کله د دې اکاونټ نو وته بیا دوباره بیا را داخليږي نو دا به چې شی ورکی پاسورډ ورکی چې ورته ورکی پاسورډ باید دا پاسورډ بدل شي وای ور اماغه مخکینه پاسورډ باندې هغه چې ورکی بیا ورته میسج ورکی چې دا پاسورډ صحیح شو دا مو منه اوس بل پاسورډ راکړه دا مخکینه باندې ختم شي هغه بل به ورکی صحیح درته نه دا باید داسې ونه کول شي نو چک کنه لري بیا دا نور لاندې تاسو ګور و یوزر کې نه چینج پاسورډ یوزر مایټ هیڅ دا یوزر دا کار کوون کې یا دا استعمالون کې باید هیڅ پاسورډ بدل نه کی صحیح او یوزر never expire password never expire password باید هیڅ کلم ایکسپایر نشي دا پاسورډ چې کنه دا تقریبا تر 2 سال ورځې وروسته دا پاسورډ د خپل ختميږي صحیح بدلیدل غواړي نو دلته چې دا چک مونږ ویل نو 2 سال ورځې وروسته دا بدلیدل نه غواړي چې never expire هیڅ کلم مې ایکسپایر کوه نو دا به هیڅ کله هم تنه چې ونه غواړي بدلیدل ونه غواړي دی باندې پوه شئ او اکاؤنٹ از ڈسیبلڈ څه معنا چې اکاؤنٹ جوړ کراتا اوس فل حال د کار ونه کی صحیح اوس پر ایگزامپل دا ځاتره چې تاسو ګور دغه نت ورک ایریا کې دا ډیر زیات کارول کیږي صحیح مثلا یو کس یو نوې کارمند راځي په څوم تاریخ راځي په شپږم تاریخ راځي حضرات مونږ اوس نو ورته اکاؤنٹ جوړوم او فقط ډسیبل باندې کلیک کوم چې دا اکاؤنٹ جوړ شو سیدا اوس څو ورته داخل نشي شپږم تاریخ چې راځم اکاؤنٹ مې تیار جوړ کړی دی اکاؤنٹ از ډسیبل باندې کلیک کوم دا به څنګه شي را سره ان شي بس هغه نور کول شي داخل شي په دې باندې پوه شئ نو دلته به کریټ دلته ورسره دلته کلیک وکړئ کریټ جوړ کړئ به دا موږ سره جوړ شو تاسو لږ راشه وینډوز ال کوم جان په اکاونټ شته یس صحیح نو دا موږ سره څنګه شو دلته اکاونټ په نور څنګه جوړئ رائټ کلیک او دلته نیو یوزر بدلې ځان ته ماغه طریقه صحیح مشکل خو به نشته بل خبرات نور بم درته وایم زمرات تراشي تاسو تا سیم دي تراشي چیرته سیم دي څنګه کې رن از ایڈمنسټریټر کې څنګه کې رن از ایڈمنسټریټر دلته دې څنګه دا یس کوي او دلته راشي چې ولي کوي کچیرته یوزر جوړول غواړي راشي نت ولي کوي نت یوزر ولي کوي چې نت یوزر چا په نوم یوزر جوړي خان دا نت یوزر به دې سره خپل لیکي زیاده دا د خپل کمانډ دی نت یوزر خان په نوم اکاونټ جوړ کړه سره فاصله دا بیکورډ سلیش او دلته چې اډ چې شي اډ معنا دا چې نیټ یوزر جوړ کراتا یوزر چا پنوم د خان پنوم دا به د خان پنوم یوزر دلته جوړ کی او دلته انټر دلته به زرا شمه ډبل کلیک انټر
نو ګوره وای دا کمانډ سکسسفلی کمپلیټ دا کمانډ څنګه شو جوړ شو ته لږ راشي سی پوره باندې ورسې صدر خان پر کوم اکاونټ شته یس نو ګوره دې ځنه هم تاسو څنګه کولای شي جوړولای شي سمرا وس بل جوړ کم ګوره څنګه باول بچي لیکن نیټ یوزر بلکې چې نیټ یوزر پوه شئ دی باندې نیټ یوزر علي کدلته مفاصله ورکړه علي خان بیا دلته راغلی فارورډ سلیش او دلته مو لیکل چې اډ اوس ګوره دلته دا کیسه بدله شوله چې نیټ یوزر جوړ کراته یوزر رچا په نوم د علي په نوم او فاصله مې ورته ورکړې بیا مې چې ورته لیکلی دی خان معنا دا دی چې د علي په نوم را سره اکاونټ جوړ کړه او د خان یې پاسورډ ورکړه پوه شولې باندې د علي په نوم به اکاونټ در سره جوړ شي او پاسورډ به یې چې وي خان به وي صحیح ده دې که مشکل خو نشته دی دی باندې پوه شئ که نه نو د علي په نوم را سره اکاونټ جوړ کړه او پاسورډ را سره خان که تاسې هغه نوم ورته ورکړه بیا هم فاصله ورته ورکړه او بیا هم نور څه ولیکل نو معنا دا ده د اولې نوم دی او د هغه فاصلې نه وروسته د دې پاسورډ دی انټر باندې کلیک وکړه انټر ګوره نو وایي د خان په نوم علي په نوم به هم را سره جوړ شوی وي شو علي خان داسې اوس څوک درته وایي چې دا تخلص شو نه وګوره د علي په نوم جوړ شوی دی او دلته به دا چې ورکوي خان چې ورته ورکړه بس دا د پاسورډ به څنګه شي دا اکاونټ به څنګه شي خلاص شي د درېیمه طریقه شوله صحیح ده اول د کنټرول پینل دویم د سپیسي مینیج او د درېیم د سیملي څخه څلورمه طریقه هم درته وښیم اوس یو کس درته وایي چې په یو کلیک باندې راته یو دم یو شل اکاونټ ته جوړ څنګه به جوړي رات کلیک به وکړي په مینیو کې نیو ته به راشي او دلته به چېرته راشي ټیکسټ ډاکومنټ به واخلي دلته فار ایگزامپل زه نوم ورته ورکوم چې یوزر څه شی یوزرز مې ورکړ که نه دلته ډبل کلیک کوم ډبل کلیک څه شی لیکم هلته ورته نیټ یوزر لیکم چې نیټ یوزر څوک جان څوک علي یا دلته راځو احمد صحیح شو احمد فاصله بیکورډ سلیش اډ صحیح ده نو راځئ دا د دې ځای نه څنګه کوي دا د دې ځای نه کاپي کوي کنټرول سی او دلته راشه لاندې کنټرول وي او راشه بیا کنټرول وي دا ته څومره کاپي کوي صحیح ده پیسټ کې بس همغومره ورته جوړېږي اوس راځه دا نومونه بدلوم دا څو شو راسره احمد دا راسره شی کا فار ایگزامپل جمال یې که راسره دا راسره راشه شی وکړه جلال یې که راسره صحیح شو جلال دلته راسره راشه ولیکه چې حامد یې که راسره فار ایگزامپل داسې نومونه ورته ورکړه دا نومونه ورته بدلې که نه دلته ولیکه چې ولیکه هلال ولیکه فار ایگزامپل دلته راشه بل شی لیکي کنټرول وي راځه دلته دغه نوم بدلوه په کچې شی کمال ولیکه صحیح شو همداسې دا مو سیف کړ که نه نو ګوره 1 2 3 4 5 شپږ شول که نه بس ته چې څومره جوړې فقط ورته چې ولیکه نیټ یوزر د هغه کس نوم بیا بیکورډ سلیش او اډ باندې کلیک وکړه بیکورډ سلیش ګوره دا د شفټ سره دی پلو ښه دا رایټ خواته شفټ سره دی خواته دې باندې پوه شئ دا به کنټرول اس سره سیف کړئ دلته به راشئ دې نه وځئ رایټ کلیک دلته وکړئ دې باندې رینیم ته راشئ دغه ډاټ ټي ایکس ټي دی که نه دا چې اکسترا دا ټیکسټ په بیٹ ته واړوي چې واړوي بی ای ټي بیٹ انټر دلته راشه دا به رایټ کلیک په دې باندې وکړو چې وکړي رن از ایڈمنسټریټر به کوي او دې ځای نه دا څنګه کوي یس به کوي نو تاسو لږ راشئ کنټرول وینډوز ال اکاونټونه جوړ شوي دي ګورو نو په یو کلیک باندې تل یو نیم سلم جوړ څومره چې جوړې به جوړوه صحیح ده فقط الته چې کوه فقط الته ورته لیکه چې نیټ یوزر او هماغه کس نوم صحیح ده اوس یو کس وایي ښه دا خو مې په یو کلیک سره جوړ کړ اوس یې بېرته ډیلیټ څنګه کړم په یو کلیک سره زه دا ټول غواړم چې څنګه کړم ډیلیټ کړم نو همدا دی که نه رایټ کلیک دلته وکړه چېرته راشه ایډیټ ته راشه ایډیټ ته راغللی که نه نیټ یوزر چې شي ایډ وکړه نه دا اډ دی کنه اډ معنی اضافه کړه سره او دلته فقط چې ولیکا ډل چې ولیکا ډل او دلته چې وکا دا هم را سره ډل کا چې کا ډل د دې اډ په ځای تاسو نور چې ولیکئ ډل ولیکئ دا هم اډ او دا چې شو سره ډل او دا هم چې شي ډل صحیح دا هم را سره ډل کا او دا به هم څنګه کو ډل وکړو کنټرول اس سره به سیف کما راشه دلته دا دی کنه رایټ کلیک باندې وکړه چې وکړه رن از ایڈمنسټریټر کا د دې ځای دا یس کا نو اوس تاسو لږ راشئ بس یې وګورئ آیا هغه یوزر به موجود وي را سره شته دی لاړې ختم شوې صحیح ده نو په یو یوزر سره موږ په یو کلیک سره مو اکاونټونه جوړ کړل ډوبرا او په یو کلیک سره مو څنګه کړل بیرته ختم کړل نو دا اوس موږ نن یوزر اکاونټس کې درس ان شاء الله یوزر اکاونټس کې نور خبرې هم شته دا به ان شاء الله په بل ویډیو کې به وایو صحیح ده